سلامونه. زیار خانم بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د فروشاین لوستونه دي جرمني په پښتو باندې. د ترافیکي لیکنخو یا لیکدړو لوستونو لړۍ ده. په دې لړۍ کې یا د نن لوست چې ده Vorschriftszeichen ورته وایي. Verkehrsschilder Vorschriftszeichen. Vorschriftszeichen معنا دا ورکوي چې کومې نښې نښانې چې دي دا ټول د مقرراتو نښې دي. ټولې خو ګرچې دا شیلډونه د مقرراتو نښې دي، خو دا چې کوم یوې دي دا درته وایي وکه او مکه. معنا دا چې یو څه درته وړاندیز کوي او یو څه درته وایي مه یې کوه. د بیلګې په طور باندې که مونږ یو شیلډ راواخلو، د یو شیلډ به راواخلو چې مونږ ته په دا دواړه ډېرې سمې دي. په یو سړک کې مونږ ته وایي چې ته کولی سې تر شپېتو پورې لاړ سې. صحیح ده؟ تر شپېتو پورې لاړ سې، تا ته اجازه شته ده چې ته تر شپېتو پورې تلای سې. خو که ته ټیټ ځې، ته 40 ځې، ته 30 ځې، ته هر څومره چې ځې هغه ستا کار ده. دا شیلډ دا معنا ورکوي. دا هم همداسې 30 پورې تلای سې، خو د 30 نه پورته نسې تللی، اجازه درته نسته. دلته ته کولی سې 15 لاړ سې، 20 لاړ سې، خو ښه به دا وي چې کوم مقررات یا کوم تنظیم یا کوم وړاندیز چې درته شوی ده ته هماغه ځان سره واخله یا هماغه پلي که په ځان باندې، ځکه شاته به د بل کس نه وي، شتاو به نه جوړېږي، ګڼه ګوڼه به نه جوړېږي. راځو دې شیلډ ته. دې شیلډ ته دا 30 ده، دلته هم 30 دي، دلته ته کولی سې تر 30 لاړ سې، خو کله چې دا 30 راځي دا معنا ورکوي ته باید د 30 نه ټیټ بیخي لاړ نه سې. دا داسې ځایونه دي چې تا ته وایي ته باید د 30 نه راټیټ نه سې. Mindestgeschwindigkeit, vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit معنا دا چې ته باید 30 لاړ سې. 9 خو بیخي نسي درنه. 30 یو 30 2 30 3 30 50 هر څومره چې وي لوړ وي، هغه د لوړ یا د هلته به لیکل سوي وي یا به تا ته وایي چې ته کولی سې دغونه لاړ سې، خو د 30 نه به ته ټیټ نه ځې. دلته د 30 نه ته پورته نسې تللی، دلته د 30 نه ټیټ نسې تللی. نو دا معنا ورکوي چې بعضې تاسو ته وړاندیز کیږي چې تاسو دغه کولی سئ او بعضې دي چې تاسو نه سئ کولی. اوس راځو یو دلته ګورو چې هر شیلډ چې دلته دی هغه څه موږ ته رارسوي او مفهوم او معنا یې څه ده. لومړی راځو اندریاس کرویц ته. اندریاس کرویц مونږ څو وار مخکې هم کار کړی ده. کله چې تاسو د ریل پټلۍ نه تیریږئ، د ریل پټلۍ نه مخکې تاسو ته دا شیلډ مخې ته راځي. کله چې دا شیلډ تاسو ته مخې ته راسي نو تاسو ته وایي چې کوم هغه ځغلیدونکې وسیلې، که هغه اورګاډی ده، د مسافر اورګاډی ده، او که هغه د کمپنۍ ده، که هغه د کاریګرو ده، که هغه د زغالو ده، که هغه د هر څه ده، هغه په تاسو باندې لومړیتوب لري. تاسو مجبور یاستئ دلته ورته ودرېږئ او لومړیتوب ورکړئ هغوی ته چې هغه لاړ شي. تنها د مسافر وړونکي ریلګاډي نه دي چې ته وایې، تنها دغه ټرمونه دي، اوبانونه دي، ایزبانونه دي. کله چې تاسو د ښار نه بیرون وځئ یا لږ زرکۍ لرې ځایونو ته ځئ، هغلته د ځنګله نه لرګي راوړونکي شته ده، بار وړونکي شته ده، موټر وړونکي ریلګاډي شته ده، ډېر اورګاډي دي یا ووایم ډېر ریلونه دي یا چې په شین باندې یا په پټلۍ باندې تیریږي. Andreas Kreuzer dem Schienenverkehr Vorrang gewähren. کله هم چې تاسو دا وینئ نو تاسو به کوم هغه ځغلیدونکې وسیلې چې د ریل په پټلۍ باندې وي هغې ته لومړیتوب ورکوئ او حق ورته ورکوئ. مونږه په تیرو لوستونو کې ډیری یا ټولې فرکیر شیلډونه او یا هم همدغه لیکدړې ولیدلې چې umgekehrt یا د دې سرچپه وي، دا تیزه نوکه چې وه کومه دا چې ده دا پاس وه، نو مونږ ته د خطر علامه راکوله هغې چې غلط نه کوي
د هغې دغه شپیڅه یا دغه تیزه نوکه چې وه پاس وه او د دوی چې د دې نوکه لاندې ده، دا نوکه لاندې ده او په منځ کې هیڅ شی نه لري. کله چې تاسو دا وینئ دا معنا ورکوي په تاسو ته امر کیږي، تاسو مجبور یاستئ چې هغه سړک ته یا د هغه سړک پای ته ورسېدلی تاسو کوم خلک چې مخکې دي یا په بل سړک باندې هغې ته تاسو حق ورکئ. دلته یا دا Verkehrszeichen چې د تاسو کله سمه کارولی سئ، په هغه وخت کې تاسو دا سمه کارولی سئ چې شولټر بلینک هم سم وي، یعنی په اوږه باندې سم وکتلی سئ، ښه د لرې نه موټر ته متوجه واوسئ. کله چې تاسو ښه د لرې نه موټر ته بل موټر ته متوجه وئ چې هغه په عمومي سړک باندې راځي، که تاسو هغه موټر ونه لیده یا همالته موټر نه و نو تاسو مجبوره نه یاستئ. ونه لیده معنا دا چې د غفلت له وجې نه وایم، د دې وجې نه وایم چې نه و هلته موټر، نو تاسو کولی سئ رو عمومي سړک ته واوړئ. نو تاسو دا الزامي نه ده چې تاسو د دلته بریک ونیسئ، ځکه دا رقم علامې یا سایخنونه یا نښې ډیری وخت تاسو د اوټوبان په اینفاغن کې وینئ، یعنی اینفارت څه کوئ، اوټوبان ته ننوځئ هم دا شیلډونه سته ده. نو دا معنا نه ورکوي چې تاسو د بریک ونیسئ، که هلته تاسو بریک نیسئ خو خطر پیښیدونکی ده، ګڼه ګونه ډیره زیاته ده، د شا د خوا نه موټر زیات راځي، خدای مکه کومه پیښه کیدونکې وي. نو معنا دا ورکوي چې تاسو هر کله اوټوبان ته ننوځئ یا هم څلور لارو ته ننوځئ، خو مو لید لرې ونیسئ، د لرې موټرونو باندې نظر وکئ، که چیرته موټر نه وي برابر سرعت باندې تاسو کولی سئ څلور لارې ته ننوځئ، عمومي سړک ته ننوځئ، ان موټروي یا اوټوبان ته ننوځئ. فورفارت gewähren نو بل چاته حق ورکوي، که څوک بل موټر هلته وي نو تاسو مجبور یاستئ هغه ته حق ورکوي. شټاپ شیلډ ډیری وخت د دې شیلډ سره سم د دې سایخن سره یا دې لیک سره لوحې سره دا لوحه هم وي، او یا ځینې وخت دا تنه وي، او یا هم څراغ وي او دا وي ورسره. هالت فورفارت gewähren کله چې دا وه ته مجبوره یې چې که موټر و او که نه په عمومي یا په بل سړک باندې ته باید یو وار ودرېږي، بیا پس د هغې نه که چیرته هلته موټر نه و پس د هغې نه ته عمومي سړک ته ننوتلی سې. که چیرته چراغ و چراغ چالان و بیا دا مدار د اعتبار نه ده، تاسو مجبور یاستئ چې د چراغ نه پیروي وکوئ. د شپې وختونو کې چراغ بندیږي او یا هم رخصتیګانو کې څراغونه بند وي، یوازې بیا دا شیلډ مدار د اعتبار ده، تاسو باید دې ته متوجه اوسئ. معنا دا چې تاسو کله دلته را رسیږئ په هغه خط باندې یا دې ته نږدې هلته ودرېږئ او کوم هغه موټر چې را روان دي هغوی ته به لاره ورکوئ چې هغه لاړ شي. Vorrangs des Gegenverkehrs دا هم تاسو ته وایي چې نه اجازه نه لرئ که چیرې د هغې خوا نه موټر را روان. دا ډیری وخت په هغه ځایونو کې وي چې کله سړک را تنګیږي. کله چې سړک را تنګ سو د دواړو خواونه په تاسو باندې د هغې خوا نه راتلونکی موټر لومړیتوب لري، ځکه هغې ته دا تور ده او تا ته سور ده، معنا دا چې هغه په تا باندې لومړیتوب لري. کله چې ته دلته را رسیږي ته مجبور یې هغه ته لاره ورکړي چې هغه را تیر سي، بیا پس د هغې نه ته ورتېرېږي. یا هم په تنګو تونلونو کې یا د پلنه لاندې چې کوم ځایونه دي، وړه وړه سړکونه دي، هلته چې تاسو ځئ نو همیشه دا رقم وي، تاسو ته به سور وي، هغه ته به تور وي چې هغه په تاسو باندې لومړیتوب لري. دا آسماني رنګه لوحه ژیګانې سپینې او په منځ باندې سپینې لیکنښې یا نښې یا هماغه رسمونه چې سوي دي مونږ ته وایي vorgeschriebene Fahrtrichtungsrecht. vorgeschriebene یعنی لیکل سوي ویل سوي چې فقط تاسو کولای سئ دلته په دغه سړک باندې لاړ سئ، دلته تاسو کولای سئ لاړ سئ، یعنی راسته خواته تاسو تاویدای سئ، باید تاسو بله لاره هلته نه وي. دلته تاسو ته وایي vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus، دا مستقیمه به تاسو ځئ. دا چیرته وي؟ دا په هغه ځایونو کې وي چې کله
یو سرک د عمومي سرک سره یو ځای کیږي خو هلته تاسو نسئ کولی تاسو د خوانه څوک پکې ننوځي یعنی د راسته خوانه چې څوک راځي په هغه سرک کې نسئ ننوتلی خو که چپ خوانه راځي شاید هغه ته لاره وي چې هغه پې باندې ننوځي خو دا سرک عین باند سرک نه دی یوازې تاسو ته دا ویل کیږي چې تاسو اجازه نه لرئ په دې سرک باندې راسته لاسته ننوځئ یعنی دلته تاسو geradeaus مخامخ تک کولای شئ دا هم هماغه آسمانی لوحه مونږ ته وایي vorgeschriebene Fahrrichtung hier rechts دلته تاسو کولای شئ یوازې راسته خواته واوړئ لاړ شئ که چیرې تاسو په فرانکفورت کې استئ او یا هم داسې ښارونو کې چې د موټر سرک او د ریل پټلۍ دواړه په یوه خط باندې وي یعنی په یوه سرک کې وي تر یوه ځایه پورې موټر او ریل ګاډی او یا هم دا ټرم کولی سي لاړ سي خو تر یوه ځایه پورې چې لاړه هلته تا ته دا نښه مخې ته راځي تا ته وایي چې ته نو اوس راسته خواته تللی سي ته باید اوس راسته خواته لاړ سي ګر که سرک مخامخ تللی ده خو هغه د تا لپاره نه ده کیدای سي د بایسکل دپاره وي او یوازې د ټرم دپاره نو ته باید راسته خواته تاوسي یا راسته سرک چې د هغه ونیسي او مخکې لاړ سي دا لیک نښه یا دا لوحه هم آسمانی لوحه بیا سپینې کرښې معنا دا ورکوي چې په کوم سرک باندې تاسو ځئ په هغې سرک باندې تاسو کولی سئ که یو بل سرک راسته خواته وي یا راسته لاسته وي تاسو تاویدلی سئ خو چپ لاسته تاسو نسئ تاویدلی کیدای سي په دې سرک باندې سپین خط هم پروت وي مکمله سپین خط پریک نه نو ځکه تاسو ته دا لوحه هم مخې ته راځي او تاسو ته وایي چې تاسو چپ لاسته بیخي تاویدلی نسئ اگر که هیڅ موانع نه وي تاسو راسته خواته تاویدی سئ سرک ته او مخامخ تللی سئ Kreisverkehr دلته تاسو ته وایي چې Kreisverkehr ته چې تاسو ننوځئ په کوم لاس باندې ننوځئ او که تاسو مثلا غواړئ دلته ووځئ دلته یو سرک وي دلته ووځئ تاسو نسئ کولی چپ لاس باندې داسې راننوځئ او راسئ دلته لنډ ووځئ نه تاسو باید کله هم چې تاسو ننوځئ په راسته لاس به ننوځئ Kreisverkehrs ته او په راسته لاس بیرته ووځئ په چپ لاس هم نسئ ننوتلی او چپ لاس وتلی هم نسئ Kreisverkehr ته چې کله ننوځئ په راسته لاس به ننوځئ او په راسته لاس به ترېنه ووځئ بیرته Einbahnstraße دلته هم پې باندې لیکلي غټ چې Einbahnstraße Einbahnstraße یو طرفه سرک د یو خوانه تلونکی سرک چې مخامخ نه څوک پې باندې نسي راتلی او په پای د دې سرکونو کې سرې لوحې دي چې په منځ کې سپین خط راکش سوی ده معنا دا چې د هغې خوانه هیڅ موټر نسي کولی راننوځي خو د دې خوانه دا موټر کولی سي ووځي او ډیری وخت څوک چې د دغه سرکونو نه وځي د واړه په 10 ځونو کې دی لومړیتوب لري بیا په هغې خلکو باندې چې هغه چپ لاسته وي Vorgeschriebene Vorbeifahrt rechts vorbei دا آسمانی رنګه نښې نښانې هغه وخت کې د لګول کیږي کله چې یو سرک وي دوه کرښې ولري یو د تلو او یو د راتلو بیا په ځینو ځایونو کې د سرک په منځ کې د پلي تلونکو کسانو لپاره د دمې ځای ده ودرېږي هلته د پلي تلونکو خلکو لپاره خطونه پې باندې نسته چې تاسو مجبوره سئ هلته ودرېږئ خو یو ځای جوړ کړی ده چې کولی سي پلي کس که په راسته خط باندې یا په راسته ځغاسلیکه باندې موټر نه وي راسي دلته د سرک منځ ته دلته ودرېږي او بیا چې اخواته چپ لاس نه کوم موټر نه وي نو هغه کولی سي بیا واوړي دلته دمه وي دلته معمولا دغه نښې ایښودل سوي وي چې تاسو ته وایي تاسو یوازې کولی سئ همدغه راسته سرک باندې دې ځای نه تیر سئ چپ لاس ته نه سئ اوښتلی په خپل لاس باندې همدلته راسته تاسو کولی سئ واوړئ Seitenstreifen befahren دلته عمومي سرک یا په اوټوبان باندې چې تاسو کله استئ 3 کرښې یا 3 ځغاسلیکې لري خو دا یوه ځغاسلیکه چې ده کله
کولای سئ تاسو په دې باندې موټر وګرځوئ، کله یې نسئ کولی. کله چې دغه نښه وه هلته موټرونه ډېر وي، که چیرې تاسې د فرانکفورت نه یا د شټوتګارت نه منشن خواته ځئ، ډېری وخت تاسو ته دا لیک نښې په مخه باندې راځي. 3 4 5 عمومي خطونه وي په اوټوبان باندې، بیا یو دانه دا رقم، په دې باندې ډېری وخت الکاویزي او لارۍ موټرونه پې باندې ځي. یعنې تاسو کولی سئ زایتنشترایفن یا د څنډې سرک چې هغه ډېری وخت یوازې د بیړنیو حالاتو کې کارول کیږي، تاسو یې دلته کارولی سئ. بیا دلته تاسو ته وایي چې نه تاسو یې نسئ کارولی. اوس باید تاسو مخکې له دې نه چې دا راځي، دې نه مخکې تاسو ته ممکن دغه لوحه راسي چې تاسو ته وایي تاسو د زایتنشترایفن نه واوړئ، بس د نور نسئ کولی دلته لاړ سئ، او بیا پس له هغې نه دا راسي تاسو ته ووایي چې نه اوس نو زایتنشترایفن یا همدغه د څنډې کوم سرک چې ده دا تاسو نسئ کارولی. دا به تاسو څنګه پیژنئ چې دا د څنډې سرک ده او که عمومي؟ کله چې تاسو په دې لیک د ځغاست لیکو باندې یاستئ، د دې سرکونو ترمنځ همیشه سپینې کرښې دي، خو پرې دي، تر یو ځای دي، تر یو ځای پرېږدي، تر یو ځای، خو دا چې ده دا یو سره یا یو سپین خط پې باندې پروت ده چې دلته په نورمال حالت کې تاسو نسئ کولی راواوړئ. Haltestelle, Linienbusverkehr und Schulbus. H منځ کې بیا په شین رنګ بیا زیړ رنګ. دا ډېری وخت په تمځایونو کې وي، که هغه د ټرم تمځای وي، که هغه د بس تمځای وي، او هغه که د بس د ښوونځي بس وي، که هغه ښاري بس وي، که هغه د ښوونځي بس وي، او یا هم هغه د ریل تمځای وي، نو دا نښه هلته ایښودونکې وي یا همالته ایښې وي. تاسو د دې نه پوهیږئ چې دلته د هالتشتلې ده یا د بوس ده او یا د ریل یا د اوبان او یا هم د شول بوس، د مکتب یا د ښوونځي بسونه. ټاکسنشتاند تاسو ته وایي دا د تاسو دپاره منع، یعنې تاسو اجازه نه لرئ چې دلته موټر پارک کړئ، خو یوازې ټاکسي دلته ودرېدای سي، یوازې د ټاکسي دپاره ده. غاتویک د غاتویک یا دا سرک چې ده دلته بایسکلونه یوازې بایسکل تللی سي. کله چې تاسو دا لوحه وینئ غایتویک په دې لاره باندې هغه کسان چې په اس باندې سپاره وي د اس سورلی کوي هغه دلته تلونکي دي. ګیویک کله چې تاسې پلي په سرکونو باندې ځئ نو معمولا دا نښه نښاني تاسو ته راځي چې ماشوم او مور یې د لاس نه نیولې دواړه مخکې روان وي. Gemeinsamer Geh- und Radweg کله چې دا لوحه وي معنا دا ورکوي چې یو خواته پلي کسان تلای سي او په بله خواته یې بایسکل تلای سي چې دواړه دا سرک کارولی سي، که هغه پلي تلونکي کسان وي او که هغه بایسکل چلوونکي وي، دواړه یې کولی سي دا سرک وکاروي. Gemeinsamer Rad und Gehweg دلته بیا یو خاص سرک یو طرف ته بایسکل تللی سي او یو طرف ته پیاده کسان تللی سي، نو نسي کولی سي د بایسکل دلته ګترینته وبخئ دا ګماینزمه و، دا ګماینزمه یعنی کولی سي اخوا دې خواته هر جای سي وي بایسکل وکاروي، خو دا بله خواته چې ده مکمله باید جدا جدا وکارول سي. بایسکل باید خپله لاره وکاروي او پلي تلونکي کسان باید خپله لاره وکاروي. Beginn einer Fußgängerzone کله چې تاسو دا لوحه وینئ دلته پورته د پیاده کسانو علامه ده یا نښه ده او لاندې لیکلي دي زونه معنا دا ورکوي چې دلته د پلي تلونکو کسانو لاره پیل کیږي او یوازې دوی حق لري چې لاړ سي پرې باندې.
او کله هم چې دا نښه وي د 1 2 3 4 5 تور خطونه پې باندې راکش شوي وي Ende einer Fußgängerzone د پیاده رو یا پلي کسانو د تلونکو لاره ختمیږي. Beginn einer Fahrradstraße پیل د یوه بایسکل لاره یعنی بایسکل چلونکي کولی شي دا لاره وکاروي. Ende einer Fahrradstraße پای د بایسکل چلونکو یا د بایسکل سړک. Fahrradzone دلته یوازې بایسکلونه تللی شي د بایسکل دپاره د دا لاره او دلته فقط دوی کولی شي حق لري چې ننوځي. دلته د دې پای ده دې نه وروسته بیا موټر یا پیاده کسان ټول کولی شي ننوځي. بوس Sonderfahrtstreifen کله چې 2-3 سړک وي یا یو سړک وي او څو کرښې ولري په هغې باندې ځینې وخت داسې یو لوحه هم راکش شوې وي یعنی هلته تاسو بیا د ننوتلو اجازه نه لرئ یوازې بسونه کولی شي په هغې سړک باندې لاړ شي. سره لوحه یا سپینه لوحه څنډې ټولې سرې دي خو ګرده. Verbot für Fahrzeuge aller Art ټول هغه ځغلیدونکي وسیلې که هغه موټر سایکل وي که هغه موټر وي ماشین لرونکي وسایل ټول بند دلته نسی کولی ننوځي. Verbot für Kraft und sonstige mehrspurige Kraftfahrzeuge ټول هغه موټر یا هم ډیر ټایر لرونکي موټرونه ماشین لرونکي موټرونه دوی ته نور اجازه نسته په دې ځای کې ننوځي. Verbot für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen einschließlich ihrer Anhänger und für Zugmaschinen ausgenommen sind Personenkraftwagen und Kraftminibusse ټول هغه موټر چې وزن د 3.5 ټنه 3.5 ټنه نه زیات وي هغې ته اجازه نسته ده چې دلته ننوځي. یوازې شخصي موټرونه واړه موټرونه او واړه بسونه کولی شي دلته ننوځي یا دا سړک وکاروي. Verbot für Radverkehr د بایسکلونو لپاره دا سړک بند یا منع ده په دې سړک باندې نسی کولی بایسکلونه وګرځي. Verbot für Kraftfahrräder auch mit Beiwagen, kleine Krafträder und Mofas دا سړک مکمله د هغه موټر سایکلونو دپاره چې هغه د هر رقم وي ټولو دپاره بند ده. ان موفا هغه ډیر سلو تلونکي یا آهسته تلونکي موټر سایکلونو دپاره هم بند یا دلته اجازه نه لري چې ننوځي. Verbot für موفاز معمولا هغه موټر سایکلونه دي چې 45 نه لوړ یا 45 کیلومتره نه زیات تللی نسی. Verbot für Reiter مخکې مونږ وویلې چې آسماني رنګه لوحه وه په هغې کې دوی تللی سو دوی ته یې ویلي و چې تاسو دا کارولی سئ دلته ورته وایي نه تاسو یې نسئ کارولی په هیڅ وجه تاسو ته اجازه نسته دلته راننوځئ. Verbot für Reiter Verbot für Fußgänger دا معمولا په هغه ځایونو کې وي چې سرعت د موټرونو د 50 نه زیاتیږي او د سړک تر څنګ نور بایسکل چلوونکو یا پیاده کسانو ته وبخئ اجازه نسته هغه سړک وکاروي. بیا په هغه ځایونو کې چې د تعمیراتي کارونه شروع وي ودانیزې چارې روانې وي هلته هم دا لګول کیږي چې تاسو ته اجازه نسته دلته راسئ د دې لپاره کیدای شي چې شی راوغورځېږي پې باندې یا هم داسې شی پراته وي چې د انسان لپاره مضر وي نو ځکه دا ووهل کیږي چې هلته اجازه نسته ده تاسو ننوځئ. Verbot für Kraftfahrzeuge کله چې دا نښه وي یا دا ترافیکي لیکدړه وي معنا دا ورکوي چې هیڅ رقم موټرو ته اجازه نسته ده دلته ننوځي.
دا رقم لوحې ډېرې دي چې تاسو ته وایي دلته هم تاسو یا موټر سره نسئ ننوتلی، دا علامه کوي دا هم نسئ ننوتلی، که دا علامه وي یا نښه وي تاسو هم نسئ ننوتلی، ټول تاسو ته ښیي چې تاسو نسئ ننوتلی. خو بیا د دې لاندې نورې نښې راځي چې پرته له دغه نه کولی شي دلته یا دا کولی شي ننوځي، پرته له دغه نه نور هیڅوک نشي کولی. د دې نه لاندې معمولا بیا هغه نښانې راځي چې ورته وي څوک دلته ژوند کوي هغوی کولی شي خپل موټر سره دلته راننوځي. دا و د دې برخې لوستونه. تر بیا ښې چارې.